قاري محترم د امریکا خو په پیمان کې د پاکستان سره تړلې ده نو جنگ په افغانستان کې وشو سلای پاکستان ته ورکړه 2-3 وری د اوسم چې کومې سلاوي د افغانستان لوي اصل د غونډې پاکستان ته ورکړي او دغه دولت شرم نه دی چې په دغه سلا باندې موږ وژلو سلای په اخر کې په پاکستان ته ورکړه د اندي سلا خپل سلا د اندو عسكر نه یوخسه او د په موږ راته همدا سند قاري صاحب دغه ټانګونه خو قاري صاحب برالاسي ټانګونه استلی نن خو دوی وایي کنه دوی خو دروغ وایي حقیقت هم نه دوی ته معلوم هم نه دي اصل دي ځان لګیا دي د پروپاګاندا دي تبلیغات دي هغه وخت چې دوی ته معلوم په ترخم او د چمن په لار بچ دغه ټانګونه پاکستان ته اوختل هغه وخت کې ولې دوی څه نشول ویلای ولې دوی د امریکایانو ته نشول چې دا ټانګونه چیرته وړي بسم الله الرحمن الرحیم محترم و عزتمند ورونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لایو خبرونه در سره شیر کړي د پاتسون په نوم د ملیشه سازۍ ناکامه هڅه د اتانور مزار کې فلمي اکټینګ او د زوی او د طالبانو رښتینی ګزارونه اوس نو بالا نو بیلچا طالبانو پسې راخیستی ده خو چې اوس د اتانور چېرته تللی ده د پیپسي بوتله ورته موږ داس خو مخکې هم ګر سره معلوم وو نو اوس څه در باندې ټاکه را پرېوتله چې ته بیا راغللی وو د ریشي دې واغوسته او کله یې وچې کې داسې کوک پروت یو کله بل یې کې تا د لاسه دې مونږ پلنګي کورته هم بادې ته راغله نو لږ د سړي بچی ځان جوړ که اوس ولې ته خو به خود ډارېږې له طالبانو د طالبانو له راتلو نه چې د طالب په راتګ سره به د تا دا مردار تجارت او حرامې پیسې چې د امریکانو په فاروکشۍ کې د ترلاسه کړي تجارت د له منځه ځي او حق به حقدار ته سپارل کېږي هغه غصب دی چې کړی د هغه به هم اندازه سره لګېږي نو خبره مې دا کوله چې ښه تورپیکۍ وایي د ما عسکرو نه خواست داسې دې خنزیرانو ته اور واچوئ صحیح ده بیخي صحیح ده مونږ بیا هم تسلیم شوي عسکرو ته څه نه وایو دا خو 10 کسه یا 8 کسان سوځولي دي په دې 20 کالو کې هم ډېر وحشتونه کړي دي لیکن طالبان انتقام نه اخلي طالب له هغه چا سره کار دی چې څوک د عمل کوي وچو سره لامده نه سوځوي که تاسو دا فکر وي دا داسې سمه وي چې طالبان به انتقامي کاروایي وکړي او بندیان او اسیران به ووژني وبه یې ځوروي نه مونږ د دې په خاطر چې د شریعت خلاف ورزي ونشي دا قرباني ورکوو د دې په خاطر قرباني نه ورکوو چې موږ انتقام له چا نه واخلو هر څه مو د شریعت دپاره دی شریعت په چوکاټ کې دا چې تاسو دومره شوم عمل ترسره کوئ چې طالب به د دې انتقام واخلي نه طالب انتقام له هغه چا نه اخلي چې څوک د عمل ترسره کوي هغه په هیڅ ځای کې هم نه پرېږدي د ښځې په غېږ کې هم نه ترې خلاصېږي ځکه تاسو به عزیز کاروان لیدلی وي اسدالله خالد بېسامانه عبدالرازق داسې په سلګونو وحشي قمندانان تاسو ولیدل چې طالبانو چېرته څه رقم سزا ورکړله وام اورېده نو تورپیکۍ لږه حوصله کوه سړه خوره اوس به په کوم اروپایي هیواد کې چېرته سوسیالو ته قطار کې ناست دی او کیس به دې د ګې ورکړی او راغلی دلته وایي طالبانو ته اور واچوه نه طالب په اور اچولو ته نسي شاته کولی ورسه هغه چې اور یې ور اچولی د هغوی حالت نن پوښتنه وکړه نو ملیشه سازۍ د طالبانو د شهیدانو جسدونه په $300 ژوندي په $1.5 تجارت بیا شروع شوی ده د کاساپاکانو له خوا نه او بیا منډو ته یې وګوره راسې عکسونه واخلیم 1 بچیم 2 بچیم 3 بچیم 3 بچیم بیا وروره منډه زنده‌باد اوس درک نه لګېږي طالبان د بلخ مرکزي
ولایت کې روضې ته ورسېده، د اتانور معلومات نه کیږي. چی شد بچه؟ چی شد بچه گوساله؟ اینجا خب فیلم هندوستان یا کدام فیلم انگلیسی پر نمیشد که تا آمد اکتینگ تا کردی. اینجا رسانه است، مردم کار میخواه. تو بیا در باز چند تا مردم ملکی را اسیر بگی و را ویدیوی شکو که طالب گرفتیم، ولی اگه حیوان قدت قبول کنه دیگه مردم جور نته. این ریزش زکام مردمی و استفراغ مردمی به درد نمیخوره. به خدا زدن را بخوری که در زندگیت خوردن. او در پاهو کلاب گریختی، این دفعه رای کلاب هم بند است. بله آقا بله، چرت نزن. خو تو زدن ندیدی بچه گاو، تو میای امرای طالب دز آغاب مندازی. کجای دیوانگیری تا نکو، سام بچه آدم شو. نو عزیزانو، څوک مړی په $1.5 اخلي، څوک روره راسي فلمي شوټینګ شروع کړي، څوک د اربکیانو او له پولیسو نه کمیس او پرتوګ وباسي تظاهر کنندگانو په نامه باندې، او څه کسان په خوست کې راجګ سوي د زدرانو د پاک او سپېڅلي قوم نه نامه په استفادې چې د زدرانو قوم ښوده چې دا د طالبانو په خلاف ملکانو د سړي زامن سئ. پوه شئ، ښه په غور باندې دا واورئ. دا ټوپک موپک چې تاسو جګوئ، دغه یو څو کسان ځوانان له احساساتو باندې غلط هغه مه کوئ. بس ګورئ نه کر به زنګونه به شروع کړي. وروره زنګ مه وهئ، میسیج وکئ، لږ آداب زده کئ. د موبایل اول اجازه اخلئ، بیا پاس لغه میسیج کوئ. که جواب چادر نه کوي، سته خاشه پې واچوئ. دا زنګ وهل هېڅ مناسب نه وي، سړی به بل چېرته وي. نو وروره وګوره، سړي خبرې هم ګاډې واډې کوي. الله تاسو سړي له واټساپ او له موبایله زړه تور کړي. بیا مونږ کو د بلاک بټن درته معلومه ده. نو رابسي وروره، دریشانې به یې په ځان کړي وي، غرتې به ولي، یو بله یو خوا منډې وهي، بل بله بلې خوا منډې وهي. دغه تار ورکه پکې محمده. نو خلک نشئ غلطولی. تاسو که په دې فکر باندې یئ چې ګوره امریکایانو دلته 6,00,000 فوج راوسته، CIA راغله، بلیک واټر راغی، ناټو راغی، ایساف راغی، محلي پولیس او محلي اردو یې جوړه کړه، داعش یې جوړ کړه، په سلګونو نورې پروژې په کار واچولې. لیکن آخر انجام چی شی سو؟ انجام د هغوی ځپل شو، د هغوی محوه کول شو. مونږ نه د اربکي په نامه کومه پروژه اوس لرو، نه یې د محلي پولیسو نه د محلي اردو په نامه، ټولې ځپلې دي. د طالب خصلت دا ده چې اول هغه دښمن ته متوجه کیږي، له یو طرفه یې ریبي. داعش د څه شو؟ په درزاب کې منډې تاسو ولیدې، په جلال آباد کې مو ولیدلې، په خوږیاڼو کې، په دې ټولو ځایو کې تاسو د داعشانو منډې ولیدې چې له ښځو سره تسلیم سول کابل ګوډاګۍ ادارې ته، د اتمار پروژه. همداسې محلي پولیس، محلي اردو، اربکی څه شو؟ تاسو ورسئ په غزني کې د اربکیانو پوښتنه وکئ، په لوګر کې وکئ، په ننګرهار کې، په کونړ کې، دا ټول افغانستان کې. دا کومه نوی کار نه ده چې تاسو یې کوئ. تر دې مخکې مو هر رقم وحشت کړی، لیکن ناکام پاتې شوی. دغه څو کسه ځوانانو ته مو توصیه دا ده چې د دغه میلیونرانو په خبرو پسې مه ځئ. ګوره وژل کېږئ، د مونږ په تاسو زړه خوږېږي، وژل کېږئ. خدای داسې وهل وخورئ چې سر او د کونې به معلومات بیا نه کېږي. نو خو د 15,000 ملیشو دپاره یو موټر بم کافي ده. بیا احمقانو داسې ډلې ګرځي، خو که دغلته کوم غازي در باندې برابر سو، بیا به وایي ولسي خلک یې وژل. طالبان خو ګوره داسې خلک دي چې یو ورته درته اعصاب خراب سو، بیا هم خرابوي. په یا وړوکی موټر بم، پلاستیکي موټر نه ده، هماغسې له باروتو درته ډک کړي. دغه 800 او 500 کسان دا محلي پولیس هم چې اربکیان کړي دي. دا نو خو ځان مه خوږوئ، خوږېږئ، چټي زوبلېږئ. مونږ دغه وایو، مزاحمت نشئ کولی. ورسئ له خپل آقا بایډن نه مو پوښتنه وکئ، له اتمر ګډ
شیطان نه پوښتنه وکړه محب ما بله ورځ قسمونه خوړه په خدای که طالبه قدرت را ونیسې هماغه قسم نه و چې طالب پسې شروع وکړه 200 ولسوالۍ یې ونیولې بل قسم دې کوو که ارګ ته در ننوځي بیا قسم ونه کې تاسو ګپ لګوئ طالبان دې رښتیا در پسې راخوسي سي بیا نو طالب ګوره په ټوکې نه پوهېږي دا ټوکې به ورسره کوئ څوک وایي والله که په زور راسي څوک وایي سینې به مرمي پنجابي بزن نامحب غریب ګپ کې طالبانو ته قسم وخوړه دا خو طلاقیان دي دوی خو په قسم او په دې نه دي بند طالب په قرآن کرانه قدرت ته ورسېږي طالب چې پښه پسې بنده کړه عین په پنشیر باندې ورته ودروه نو چټي چټي قسمونه مه خورئ طلاقیانو ځان مه خوږوئ په طالبانو باندې وامه اورېده هسې چټي اعصاب مه خرابوئ د خلق شاهین صاحب محترم هغه ته قاري صاحب ته لینک ورولېږئ نو عزیزانو محترمو تاسو لایف خپرونه در سره شیر کوئ پیج مو نوی ده نو مونږ به در سره ورو ورو په مخ روان یو بس نو داسې غورې دي وروره ورو ورو به په مخ ځو انشاءالله العزیز لایف خپرونه در سره شیر کړئ عزیزانو لینک وروسته په صفحې کې اچو لینک شخصي کې زه چاته نشم لېږلی شاهین صاحب لېږلی سي زه له دې شیونو نه بند کړی یم د فیسبوک ادارې نو لینک به په صفحې کې واچو تاسو کولی شئ د صفحې له لارې لایف خپرونې ته راشئ صفحې کې چې موبایل سکرین مو ټچ که هلته په انګلیسي لیکل شوي هغه لیکل به ووهئ بازاتي به مخکې راځئ عزیزانو تاسو لایف خپرونه در سره شیر کړئ چې نن اتانور لږ څنډو چېرته ده که چاته یې لمبر معلومي وروره رابطه ورسره وکړئ ورته راسه ته هغه ولسوالۍ خو یې درنه ونیوله هغه دا دویمه داسې پېښه ده چې طالبانو باندې بعضې خبر بد ولګېږي بیا وایي ودرېږه ښایي ځئ چې یوه منډه ورکړو د خنجان ولسوالۍ کې دوی مردمي کسان راجي کړل او خلک کې مساله کړه 2 بجې دوی اعلان وکړ چې خیزش مردمي د طالبانو په خلاف جګ سو اوس به تر کوټې پورې وزغلی او تر کراچۍ او تر هندوستانه به یې وزغلی هغه طالبانو خپلو کې ویلي چې پسې ورځونه وایي ځئ چې ورسو چې پسې ورغله نه به خیزش مردمي و نه یې قمندانانو خنجان ولسوالۍ نه د مازدیګر 15 بجې طالبانو له ولسوالۍ له منځه ورته اعلان وکړ ولسوالي در دست ماست همدغسې قصه د مزار کې مو شوله نن غرمه اتانور پکې فلمي شوټینګ وکړو طالبان چې پسې راغله بیا څوک نه و ګوره هر چا سره چیړ خو ملنګانو سره چیړ مه کوئ خدای دا داسې خلک دي چې هسې په دې بریتو داسې لاس کې اوس خو داسې ښه مستانه دي ځکه تاسو بادار امریکا یې ماته کړې په تاسو ولاکه بریک بیخي نیسي نو هسې نه چې دا وارې کوم قسم وکړئ له ارګ نه اخطار ور نه کوئ طالبانو ته په خدای ارګ ته در پسې راځي وایي به څه شو نو د اخطارونو نه تېر سئ که د ما منئ که غواړئ سي او 2-3 میاشتې مو دلته په پرده کې تېر سي کوشش وکړئ دفاع وزارت ارګ کابل نه داسې مهمه ادارو نه طالبانو ته اخطار مه ورکوئ قسم د هغه ډایرکټ در پسې بیا راخوشي سي بیا وایي څه سولې هم لیده د مزار امپراتور ته یې څنګه منډې ورکړه خنجان کې پاڅون کوونکو ویلې چې طالبان له ټول افغانستان اوس یو بل ویلي وایي 3 هفتو کې طالبان ورکوم هغه نوی وزیر داخله څه د اثار لکه خوساین واڼه غوندې مالزوی د مړ څه د مفعول ته اوس راجګېږي طالبان ورکوي بیخي سړي ته په خدای افسوس ورسي خندا ورسي هغه راجګېږي وایي زه طالبان ورکوم زوی د مړ نسه دا د وزارت داخلي چوکۍ چې ده دا ډېره داسې بدماشه غوندې چوکۍ ده ښه دلته چې د هر یو راسي اول کې یو غره ته ولي هغه اسدالله خالد چې راغلی زخمي زمری د دوی طالبانو چې پروستات عملیات ورته کړي وو نو هغسې دفاع وزارت ته اول راغی وایي د شهید ډاکټر نجیب په وخت کې دا شعار و چې سر ورکو یا وطن او یا کفن
دا شعار به ډیر په احترام سره یو طرف ته کېږدو. مال ودرې چې سړی څه وایي، له دې نه پس به سر وهو سنګر به یې نیسو. چې دا خبره یې وکړه طالبانو تونل ورته وهلی، بیخي ورته ووهه سنګر یې ترې ونیوه. نو دا غره چې تاسو وزارت ته راسئ، طبعا اول چې راسئ ډېر نیشه یاستئ، ځکه لکه هغه چرګ چې په ځوانۍ راسي بیا په بام کې داسې په دې نیغ نیغزي چا ورته ویلي چې ولې وایي هسې نه چې بام کاته لاړ شي. نو چرګ ته ګوره او د بام کېناستو ته ګوره. نو دویم چې اول وزارت ته راسي یو څو خوشي کوي چې کله هلته زور وویني بیا نو هغه سر وهو سنګر به یې نیسو. هغه اوس بیخي ورک ده، طالبانو یې بیخ ورته ووهه سنګر یې ترې ونیوه. اوس نو غره ته مه ولئ. ګوره هسې نه سبا کابل نه کوم ټایمي سکشوی را جګ سي چې طالبانو ورکوم او زه په پلانکیجي کې یم، ډز مازدیګر به بیا طالب د دروازې مخکې درته ولاړ شي. څه سولې؟ نو دا شی مه کوئ. کرا شعلې تانه بخورین پردې تانه کنین. پوه شوې؟ هغه متل خو مو زده ده، هغه د وای بزک بزک نمر که جو لغمان میرسه کنه. نو اوس تاسو ډېر دا خلک غلط که نورې نه در سره مني، خدای که در سره ومني. تاسو به آخر لکه هغه د محکمې قسم خواره قرآنونه به در سره، یو قرآن به ږدئ او بل به راجګوئ، او والله او بالله او تالله او دا هغه خلک به یې نه در سره مني. کوم سړی و هر وخت به یې اوازه کړه وایي هله چې رمه مې لیوانو وخوړه، کلیوال به راغله چې وکته هېڅ شی به هم نه. آخر د رښتیا یې په رمې لیوان را ګډ سول وروره چې هر څه چغې ویلې خلکو یې داسې ارامي ده غول خوري. نو اوس دویم هماغه غولخواره دي، تروریست او پاکستانی او تروریست او پاکستانی او پنجابی او بس اوس چې هر څه چغې وایي خلک ورته وایي هسې دا د غوله خوراک دی ستاسو یې کوئ. پنجابی ده او پنجابی د هر دروازې ته ضرور رسېده. پنجابی د له تخار نه او له بدخشان نه ټانګونه راوړي وو، ته پې خبر هم نه یې. پنجابی ده وروره، بس همدغه پنجابی هم زده کړی. او بله ورځ خو یې لا چې اتمر ته ګوشتوي ورکړې وه، وایي طالبان افغانان دي. مال اوس یې موږ نه در سره منو. چا ویلي چې افغانان دي؟ بیخي دي نه. نو دوی اوس وایي طالبان افغانان دي. ښه چې افغانان دي 20 کاله د پنجابی ولې ورته ویل؟ که پنجابی ده بیا بیرته افغان څنګه سول؟ دا د افغانستان طبیعت لکه چې تاسو د ادې جاګیر ده چې چا ته مو زړه شي هغه ته یې ورکړئ. رولاګۍ افغانه شوله، موږ پنجابیان سوله. مریم غني افغانه سو، موږ پنجابیان سو. ته د دوو اشغالونو جاسوس او مزدور افغان او موږ پنجابیان یا. ما په هلمند تا په لندن کې ګیره سپینه کړله او زه پنجابی او ته نر افغان شولې. عجیبه نه ده په خدای؟ یو مرمۍ د ټانګ را وخړه. واه واه واه، سختی ذات موسو په امریکا کې، سخت مې طبیعت در باندې برابر ده. غلام دی همدغسې خلک وشرموي، د غلام همدغه حیثیت دی. هغه د اوبر کمپنۍ کرایه هم لا نه ده ورکړې، که نه یې در سره چې ځې ورولېږم. لایف خپرونه در سره شیر کې عزیزانو محترمینو ګرانو دوستانو. زه نور خو څه درته ووایم؟ تاسو نه جار، تاسو نه قربان شم. همکاري وکړئ، مرسته وکړئ، زړه والا لایکونه راکړئ. داسې خو مه کوئ که نه. هسې موږ له زړه نه لږ کمزوري یو، چا اخطار را کړی نه وي، بس بیا وروره 5 ورځې لایف نه راځو له ډاره. کمزوری ده که نه، خو دا خو جرأت دومره کله لرو سړی. نو لایف خپرونه در سره شیر کړئ. الله مو ژوندي لره، قدرمن شئ. د دې خلکو په اوتو باوتو باندې سر مه خوږوئ، دا مو وژني. په خدای که بل کار کوي، په طالبانو مو وژني، نور څه نه کوي. نو کمپانیانو څه توره وکړله چې امریکایانو د میاشتې $2000 ورکول، چې اوس به یې پاڅونوالو کې. نو تا خو نه په کمپاین کې دریغ وکړه، نه دې په اردو کې وکړه، نه دې په امنیت کې وکړه، په هر ځای کې لاړلې. هر ادارې ته د طالب د ځپلو دپاره لاړلې. اوس خو نه څوک تنخوا درکوي، نه د څوک په کیسه کې دی، نه د څوک پروا لري. اوس په ته څه شی وکړه؟ او دا د جنګ خبرې دی، وایي د ډول غږ له لرې ښه راځي. دا چې کله ته هلته لاړ سي او د طالب لیزري ګزار ته برابر سي او 5 دانې د مخکې مردارې پراته وي، بیا به دې زه ووینم ترزنه. بیا به ډېر وایي چې جنګ په بریتونو باندې نه کېږي.
طالب 20 کاله په دې انقلاب کې جنګېدلی بچی ده پوه شولې دومره داسې لوبېدلی ده چې خالي سترګې داسې کې در باندې پوهېږي په دا چپه سترګه دې ولیدي چپا بچی د قندار امنیه قمندانو نوی چې وټاکل سو عملیات یې کوه طالبان په یو ولسوالۍ کې دا خو کوږ وږ د دا عملیات په بلې ولسوالۍ کې شروع کړي له دې نه چې په پاخه سړک لاړ چې په د خلکو په پټیو کې به یې ټانګونه خوسه کړي دغسې کاږه واږه هم راوستي دي 20 کاله خو ملغړی ډز ده او غپ وهله باتور ده وهله چې پلان ده وهله لاړه په طالبانو مو ټېله که اوس هغه دوغومره ملخ ورورې پاتې ده هر وخت باد وړی پوه شولې هغه ته تللی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ښه تاسو لایو خپرونه ورسره خامخا لازمي شیر کړئ الله مو عزتمن او قدرمن لره الله مو ژوندي لره نو قاري صاحب محترم تاسو که لایو خپرونې ته تشریف فرما سئ ښه خبره ده نن موږ په لایو خپرونه کې یو میلمه هم لرو نو میلمه سره به هم انشاءالله خبرې کوو ښه ودرېږه چې زه دلته یو نوم چا راته رالېږلی ده چې دا که نه مشکله ده دا خو نه ده تاسو لایو خپرونه د سره ښه په شوق باندې شیر کړئ شاهین صاحب تازه ویډیوګانې در سره شته د نن د فتوحاتو یو څو دانې خو به پیدا کړم انشاءالله تعالی ملګري رالیږي زه شته یم په ویډیوګانې به راوړم سمه تاسو غږېږي هغه د اتانور ویډیو د که راوړل هغه منډه کړې ده او د پیپسي بوتل د ډسکو زمانو سره چې تللی د عینکې په سترګو تورې سپین دسمالونه په غاړه کې په دښته کې یک بچې مې دیګا بچې ماکسونه اچولي دي وروره د 40,000 ډالرو تنا سات ده ورته قسم د جنګ ته مزه تا خو د دې سات لپاره هم ژوندی نیسي 40,000 ډالرو د بسته د ولایت مصارف دي د مونږه پوه شوې نو 3 زامن د 3 ساعتونه 1,20,000 د پلار خو به دې هم د 1,00,000 ډالرو ساتي نو 2.5 لکه ډالر خو چې تاسو ونیسي بس بچت ده وروره اجاد د M4 او د توپو د نه د 1,000 جنرال صاحب محترمه میلمه هم دغه د قاري صاحب میلمه هم راغلی د لندن ناست قاري صاحب راشي قاري صاحب شاهین صاحب مخدوم صاحب خو بیرته بیا راغی زه صحیح شوه راجیګ به یې کړو نو تاسو یو ویډیو واچوئ هغه نه وروسته بیا موږ خپل میلمنو ته دعوت ورکړو را به یې ولو مخدوم صاحب راغلی دی برای نجات ولسوالی شورتفه در قدم خالد نوریه خب آشنا شویم کجاست سعید نور دو بیا بچش بچه خوردی مستقیما طارق است طارق نور غلط نکرده باشه اصلا نسید بل چا زوی دروسته 3 بچه جوان و نوجوانش با خود یک جای در سنگر نداره سنگر و جنگ خرم ای کار کنه چیزی فقط توضیح نمیشه مرگ استقبالت میکنه مرمیز چی باید کرد؟ باید صلات بلند کرد بلند کنه صلاتون اگر ما برنامه های کلان پیش روی داریم خداوند کریم تکلیف مجاهدین قبول کنه خودی استاد برا مرکزی بشایش زور زدن الحمدلله مجاهدین خوب استقامت کردن از تخنیکا کار گرفتن الحمدلله شکست خوردن وصلی کل مکمل فتح شده الحمدلله این مقام ولسوالی شورتفه امروز فتح شد امروز یک شنبه در ولسوالی شورتفه این قماندان امنیت امروز فتح شده شب گذشته
فرار کرده حمدالله فتح شده بود لغلمگی وحی کا کاری زندہ باد زندہ باد دا استشهاد سپینی لخکاری زندہ باد زندہ باد لغلمگی وحی کا کاری زندہ باد زندہ باد دا استشهاد سپینی لخکاری زندہ باد زندہ باد پا ایمان زیور سنبل وحی پتشو لاسو پا ایمان زیور سنبل وحی پتشو لاسو کفر جہان محترم تاسو لا خپرونه در سره شیر کوي علامه عزتمن او قدرمن لره صاحب دلته یو سوال کې اجازه ای جنگ ته چې سړی دی د یوې روحیې سره مثلا کالي معلومي قیافه معلومه ای تور آینه کې سپین دسمالونه فقط لکه چکر ته چې وتلي یا شوټینګ د فلم یا کوم موډلینګ ته وتلي دا څه رقم زنه په زامن ریکلام کړ خلک ته یو تجارتي اعلان ودا څه شي نو هیڅ پوه نه شم خو هغه د ذاتي خو نو هغه مجاهد ورته وویل چې څه سولې واده اورېدن او ته خو راغللې او بېرته لاړلې نه به یک بچې مینه دیګه بچې مینه دیګه چی دیګه بچې والله که په ټول عمر نور ته د جنګ میدان ته وځې امریکانو داسې بې غیرته درنه نه ده جوړ کړی والله د حضرت علي ښځې ته شینوارو ویوړه تر اوسه پورې ټرت لا نه ده کړی تر اوسه ورکې دي دا بې غیرته سوي یا تانور د کور زنانه ته وې سم ولاکه دوی غږ وکړي ځکه امریکانو دا ټول خلک یې داسې کړل چې حیا او عزت یې ترېنه واخیسته مخدوم صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لایو خپرونې ته بخیر راغلی انټرنیټ ستونزه شته مخدوم صاحب د تاسو د انټرنیټ ستونزه ده او تاسو که دوباره بیرته راشئ دلته ما ته آپشن نه راکوي چې تاسو جیک کړم نو تاسو دوباره کوشش وکړئ چې لږ ذره ځای ته تغییر ورکړئ تر څو دلته نیټ مو کار وکړي قاري صاحب محترم که د موږ غږ اورئ تاسو لایو خپرونې ته راسئ د مخدوم صاحب انټرنیټ کمزوری ده هغه مشکله ده که موږ سره په لایو خپرونه کې ګډون وکړلی شي مخدوم صاحب راغلی ده خو موږ یې جګولی نه سو شاهین صاحب ته یې جګولی څه ما ته خو سیګنال یې کمزورې ښکاري تاسو هم سټوډیو ته راجګ شئ شاهین ولی مختوم عبدالسلام سعادت مخزون صاحب محترم السلام علیکم عرض ادب و احترام خیر راغلی مخدوم صاحب السلام علیکم ورحمت الله مخدوم صاحب کدا سي کمره بندول غواړي کمره بندولای شي الته د کمرې بټن دی هغه ووهي که بیا غواړي چې کمره مو خلاصه وي هم راتلی شي مخدوم صاحب دن د موږ مېلمه ده قاري صاحب انټرنیټ کمزوری ده کامره که بنده کې ښه خبره ده انټرنیټ کمزوری ده تا ته هم که راغلاس وایو مبین صاحب خوشحاله اوسئ ستاسو نه مننه کوو تاسو ته ټولو اورېدونکو ته احترامات مخدوم صاحب تاسو یو وارې مایک خلاص کړئ چې اواز مو راشي مخدوم صاحب که تاسو انټرنیټ کمزوري بیا کمره بند کړئ کمره چې بند کړئ شاید بیا ښه کار وکړي مبین صاحب محترم د موږ داسې د نن ورځې موضوع چې ده هغه د پاڅون په نوم د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه د څو ورځو راهیسې د کابل ادارې اړوند رسنۍ د کابل ادارې له لوري چې کومې رسنۍ تمویلیږي هغه په مسلسل ډول د پاڅون په نوم د خلکو د ملیشه سازۍ انځورونه نشروي او
دې خبرې ته هوا ورکړې ده چې خلکو وسله راپورته کړې د طالب په ضد. د دغې موضوع اړوند خبرې کوو. د موږ سره مخدوم عبدالسلام سعادت صاحب مېلمه ده او مخدوم عبدالسلام سعادت صاحب د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال د کار او امور اجتماعي وزیر پاتې شوی ده. د ده سره هم موږ نن خبرې کوو. په ځانګړي ډول په شمال کې د ملیشه سازۍ په اړه غږیږو. دی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي او په دې اړه د ده نظر څه دی. مخدوم صاحب ستاسې مایک که خلاص کړئ. مخدوم صاحب مبین صاحب زما غږ شته؟ شاهین صاحب زما غږ شته؟ بالکل 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 قاري صاحب تاسو غږ شته. مخدوم صاحب ستاسې انټرنیټ کمزوری ده، کمره بنده کړئ بیا به انشاءالله ښه کار وکوي. دا کمره بنده کړئ. بس اوس به انشاءالله ښه کار وکوي. مخدوم صاحب تاسې اوس خبرې وکوئ. قاری صاحب خیر تاسو یو لایف ته راشئ بیا به انشاءالله تعالی په لابلا د پروګرام کې به انټرنیټ سم شي بیا که هر وخت غږ د سم شو د مخدوم صاحب بیا به دی وغږېږي. د پاڅون په نوم د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه دا د موږ د نن ورځ د لایف موضوع د ملګرو لایف شیر کوي. موږ د تاسو دپاره نن ډېرې مهمې ویډیوګانې هم لرو او مهم ملمه هم را سره ده. انشاءالله هغه به ستاسو پوښتنې هم ځوابوي. ویډیوګانې هم دي. شاهین صاحب سره ویډیوګانې ورسره دي د نن ورځې د فتوحات ویډیوګانې چې څومره فتوحات شوي دي. الحمدلله په نن ورځ کې په بلخ ولایت کې د شورتپې ولسوالۍ هغه ولسوالۍ پرون اتانور او د اتانور ډله په سلګونو ټوپکوالې تللي وو هغې ولسوالۍ ته. خو لله الحمد هغه ولسوالي نن مجاهدینو فتح کړه او د مجاهدینو د سلطې او د کنټرول لاندې راغله. همداسې په تخار ولایت کې د رستاق ولسوالي فتح شوې ده. په وردګ میدان وردګ ولایت کې د سید آباد او چیک ولسوالۍ فتح شوې دي. همداسې په غزني کې د مقر ولسوالي فتح شوې ده الحمدلله. مبین صاحب نورې تاسې ووایئ که کومه یوه مانه پاتې وي. نه کوم یو خو درنه پاتې نه ده، خو دغه اوس چې کومې ولسوالۍ فتح شوې دي قاري صاحب دا ډېر مهمه ولسوالۍ دي. ډېر بعضې داسې ولسوالۍ پکې دي چې تر ولایت یې درې وارې حیثیت زیات ده. د دوو د دریو ولایتونو لارې پې باندې د مکمل طالبان په لویو لارو باندې حاکم شول. دغه غټه خبره ده او له خلکو سره سلوک یې ډېر بهترینه ده. بل قاري صاحب محترم په رسنیو کې دا بعضې ویډیوګانې راځي طالبان داسې د ټولنیزو رسنیو طالبان دا مایوسه کن خبرې کوي، د انتقام خبرې کوي. دا چې دښمن دا رسنیو ته دا ویډیوګانې د همدې په خاطر ورکوي تر څو طالبان راوپاروي، د جګړې په ډګر کې مجاهدین راوپاروي، هغوی انتقامي کار وکړي. لیکن زه څومره معلومات لرم طالبان هیڅکله هغه خلک نه پرېږدي چې د دوی د شهیدانو جسدونو توهین کوي. لیکن هغه عسکر خو ګناهګار نه ده چې هغه ډلې ډلې د یو تعهد په بنیاد طالب ته تسلیمیږي. طالب څنګه کولی شي چې اسیران ووژني؟ په دغه باندې هم لږ وضاحت ورکړئ. آیا دا حق طالبان لري چې دغه عمل چې دا نن چې په غزني ګیلان کې کوم وحشت شوی ده چې د شهیدانو جسدونو ته اور اچول شوی ده، دا په خپله د کابل ادارې د ملیشو حیثیت نړۍ ته هم په ډاګه کوي. موږ ته هم د دوی جنګي اخلاق، د دوی انسانیت، هغه افغانیت هغه نړۍ ته موږ ته واضحېږي، په ډاګه کېږي. د دې دغه وحشت چې دا یو څو عسکرو نه ده کړی، دا د منظم پلان له مخې دا کارونه کېږي. په دې خاطر کېږي چې د کابل ادارې مشران چې دي دغه خاين میلیونران چې دي دا اوس د دې نه سخت په ویره کې دي چې دا ډلې ډلې عسکر تسلیمیږي. د دوی سره د حل لاره نشته. دوی هیڅ حل لاره نه لري. تاسې وګورئ په 118 ولسوالۍ فتح شوي دي. په د 118 ولسوالیو کې
یعنی په 100 کې 10% هم جنگ نه ده شوی. ټولې ولسوالۍ پرته له جنگ فتح شوي دي، جنگ نه ده شوی. عسکر په خپله راځي تسلیمیږي، عسکر په خپله وسله په ځمکه کې ږدي. دغه حالت د دومره مایوسه کړي دي، دومره ورخطا دي چې اوس لاره ترې ورکه ده. کله ویډیو جوړه کړي، هغه کې ویډیو جوړه کی، جعلي ویډیو جوړه کی چې طالبانو د بازار په منځ کې خلک تسلیم شوی عسكر وژلي دي د خاطر چې دوی خپل عسكر وویروي. کله هم داسې کړنې کوي قصدا د مجاهدینو د شهیدانو اجساد سوځوي، توهین ورته کوي په دې خاطر چې طالبان مجبور کی، مجاهدین مجبور کی چې عکس العمل وخی او د دوی عسكر د تسلیمۍ نه وژغورل شي. اوس خو دوی د عسکرو تسلیمي د دوی لپاره داسې سرخوږی جوړ شوی ده چې لار ترې ورکه ده چې دوی څه وکوي. نو د مجاهدینو نه غوښتنه دا ده چې په انتقامي عمل لاس پورې نه کړي. هغه خلک چې هغه د مجاهدینو اجسادو ته سپکاوی کوي، سپکاوی یې کړی د هغه په هیڅ صورت د عفو وړ نه دي، هغه په هیڅ صورت د عفو وړ نه دي. خو عام عساکر د کابل ادارې په نظامی بخش کې هغه عسکر چې هغه د 15,000 افغانیو د پاره لګیا ده، هغه ته موږ غي خلاص ده، هغه ته اعلان شوی ده، نمبرونه اعلان شوی دي، هر وخت راتلی شي. قارسه محترم، دوی خود یو ژمن یو د تعهد لنګانه اسلامي امارت ضمانت ورکوي، تعهد سره کوي، ژمنه ور سره کوي. دا چې عسكر تسلیمیږي او طالبان بیا ووژني، دا خو شرعاً هم دوی ته جواز نه لري. او ژمنه هغوی سره شوې ده. دا عسكر چې ډلې راځي، دا خو د یو تعهد له بنا داسې خو نه دی چې بس عسكر د طالب ته راخوشي. دا چې ټوپکونه راوړي، سلاګانې راوړي، رینجر راوړي، بسته بیسونه تسلیمي، دا خو د یو ژمنې په بنیاد باندې دا کار کیږي. نو بیا چیرته طالبان شرعاً دا حق لري چې اسیران ووژني؟ دا د دوی بې ځایه غبرګون ته نه، د اسلام حکم هم دا دی. په دې اړه مشران متوجه هم دي. ان شاء الله دا څه به نه پیښیږي. الحمدلله د اسلامي امارت ټول لوایح او احکام چې دی هغه فرامین چې دی هغه وخت په وخت د مجاهدینو سره شریکيږي. مجاهدین په دې اړه وخت په وخت دوی ته آگاهي ورکول کیږي. او الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین د کابل ادارې عسكر نه دي، هغه د اسلام او د شریعت د چوکاټ مطابق خپل جهاد په مخ بیایي. کله چې یو چاته تعهد ورکړل شي، یو چاته ژمنه ورکړل شي چې ستا سر او مال په امن ده، هغې وژل قطعا نه دي جایز. په دې باندې مجاهدین خبر دي، وخت په وخت دغه مسایل دوی ته واضحېږي. زموږ مسؤلین په دې خبر دي. الحمدلله تر اوسه پورې څوک نشي ثابتولی چې داسې د پیښه شوي وي چې مجاهدینو د یو چاته امان ورکړی په امان کې د بیا وژلی وي. قطعا دا مثال څوک نشي پیش کولی. اسلامي امارت مجاهدینو چې چاته امان ورکړی د په امان عمل کړی ده ورسره. نو د موږ موضوع چې هغه د ملیشه سازۍ په اړه ده. مخدوم صاحب که تاسې انټرنیټ کار کوي، تاسې مهرباني وکوئ لږې خبرې وکئ. مخدوم صاحب سلام علیکم ورحمت الله. نه کوي، کار نه کوي. مخدوم صاحب د تاسو غږ مونږ نه لرو. قاري صاحب د پیپسي بوتل تازه پرون په مزار کې غرمه داسې یو فلمي اکټینګ وکړو، مازدیګر طالبان پسې ورغله. اوس سړی ورک ده، چېرته مو لیږه؟ بیخي نادرکه ده. درې زامنه سره راغلی، پولې نه هغې خوا ته اوښتی د تښتېدلی ده. او بل دا ده چې دغه میلیونران او میلیاردران چې دي، دوی غوښه او وینه اوس ډېره قیمتي ده، دوی اوس ډېر نازک شوي دي. دا خو هغه د 2000 لومړي کال د 90مو کلونو پاټکیان نه دي چې په 100 افغانیو به مسافر راکوز کړو، ټانګ وبه یې ویشتو، مړ به یې کړو. دا اوس هغه پاټکیان نه دي، دا اوس میلیونران میلیاردران دي. د دوی سرمایه، د دوی هسکې ودانۍ، دا د دې خلکو وینه اوس ډېره قیمتي ده. دا کله جنګ کوي؟ موږ دغه ځای په دوی کې درک کړی ده چې دا خلک د جنگ مورال نه لري، دا جنگ نشي کولای. دا سرمایه‌دار دي، دا میلیونران دي، دا خلک هغه خلک نه دي چې 2000 لومړي کال کې وو، په 90مو کلونو کې وو. هغه راګ مورته پیدا کړی ده. نو په اصطلاح د دوی راګ مو پیدا کړی ده. او بل دا ده چې دغه پاڅون په نوم چې کومې ملیشې دوی راټولې کړي دي، نو دا ملیشې خو عملا تېرو وختونو کې په جنګ کې ښکېل پاتې شوي. دا خو هماغه ملیشې دي چې تېر 15 کلونه، تېر 10 کلونه دوی عملا طالب سره په جنګ کې وو. نو داسې ساحه خو په ټول افغانستان کې پاتې نه شوه چې هلته دوی د
اربکیزم او د محلي پولیسو محلي اردو پرم دغه ملیشي سره راټول نکړي او د طالب په مقابل کې ونه جنگولې. په هر ځای کې دوی دغه عمل دغه تجربه تکرار کړه خو ګټه ورنه کول. هغه ماغه خلک دي. نن مې یو ځای کې یو پوسټ ولید وایي چې په کوم ولایت کې خلکو مظاهره کړې ده چې مظاهره د کوم کسان مظاهره نه کړي کوم کسان چې مظاهره تر وسته هغه 10,000 روپۍ ورکړي دي. اوس چې دوباره بیا خلک راځي ته وي دی چې موږ ته بیا 10,000 روپۍ راکړي دوباره خو موږ چې بیا د کمرو مخې ته راځو موږ ته بیا 10,000 روپۍ راکوي. دا کوم کسان چې کمرو مخ ته دوی راولي ټوپکان ورکوي او عکسونه ترې اخلي دوی ته یو کس ته 10,000 روپۍ ورکوي 10,000 افغانۍ. او ټوپکانو ته متوجه شوی قاري صاحب شاجرونه هم نه لري لکه چې په قندابوی طالبان واجني عجیبه شاجرونه دوی ته خدای دې وکړي چې مخدوم صاحب انټرنیټ یاري وکړي نو لینک ما چولای د ملګرو تاسو کولای شئ چې لایق خپرونه کې ګډون کوي او لایق خپرونه هم در سره شیر کوي. طالبان الحمدلله ښه په ځواک او قوت باندې کومې ولسوالۍ چې نیولې دي په لاغه نه په کلاکه نه ده چې لاغه ولسوالیو نه ساتنه کوي ښه په کلاکه ملکي چارې پکې روان دي د لا پرمختګ په طرف روان دي او نورې سیمې لاندې کوي درګرده ولسوالۍ تازه نیسي چې نن ولسوالۍ شاهین صاحب کرا سره وي شاهین صاحب کرا سره وي ویډیو واچوي شاهین صاحب کرا سره وي واچوي دا د ویډیو یې واچوي او دا د خوست ولایت د بغلان ولایت خوست ولسوالۍ کې د خلکو یو لوی تجمع ده چې د اسلامي امارت خپل ملاتړ اعلان کړی ده. هر کسی که هر کسی که از قانون اساسی پشتیبانی بکنه از جنگ ما علیه هستیم. ما علیه ملت و مردم خود جنگ نداریم. ما به خاطر چاکی نمی جنگیم. ما به خاطر شریعت محمدی می جنگیم. ما دیگر وقتتان زیاد نمیگیرم ملت عزیزه. هدف ما است که انشالله از این به بعد سر مال جانتون انشالله در امن است. اطمینان میتون برای شما ملت که سر خود ما به خاطر دفاع شما ملت فدا خواهد کردیم. یک جانی که داریم انشالله فدای شما ملت میکنیم. فدای قرآن میکنیم. فدای حکم اسلامی میکنیم. هر کسی که مشکل داره انشالله عارض شما انشالله مشکلش طبق قرآن از انشالله حل میشه. اینو براتون وعده میتونم. و دیگر مثالای غیر مسئول که صلاح شخصی داره اونو مردم نترسون. ما با صلاح شخصی کس کار نداریم. صلاحتون از خودتان است. و دیگر درباره کسایی که عربکی اردو بوده هر وظیفه که در دولت داشتن از طرف امارت اسلامی قابل عفو است بخشش است به سنای خود در زمین بمانه برادری ما خط امن بگیره در خانه‌های خود بنشینند. ما با اون هیچ دشمنی شخصی نداریم اگرچه 100 تا مجاهد هم شهید کرده این وعده ایم. ما با دشمنی شخصی نداریم. کسی که 100 تا مجاهد شهید هم کنه باشه او جای از او در دامن امارت باز است. اینو برای شما ملت اطمینان میدیم. خدا کنه که از گواهی ما خسته نشده باشیم. خدا کنه که دور صحتمند و کامل باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله. قاری صاحب محترم دومره قوي اعلان یو که چې څوک سلا لري سلا دې له دوی سره وي. سلا دې له دوی سره وي او چا که د امارت 100 کسه مجاهدین شهیدان کړي وي د عفو فرمان نه مستفید د را دي چې سلا دې کېږدي خپل عادي ژوند ته دې ادامه ورکړي. دا څومره لوی جرأت د قسم په خدای والا. الله واقعیت دا چې مشکل لري عارض دي شي. واقعیت دا چې په تیرو شلو کلونو کې هم څو ورځې مخکې تاسو سره په لایف کې وویل چې موږ یو وار د یو لوی امتحان دې سره مخ شو چې د دې ستر جابر او فرعون په مقابل کې موصله راپورته کړه په تش لاس په نو وسایلو او په داسې وخت کې چې د هر مجاهد په دې یقین او باور و چې دغه مبارزه زما په مرګ تمامیږي. دغه مبارزه زما د کور په تباهۍ تمامیږي. دغه مبارزه زما د ماشومانو د ښځو په شهادت تمامیږي. خو الحمدلله بیا هم د موږ مجاهدینو مسله راپورته کړه او ځان د لوی او عظیم امتحان ته واچولو. نن بیا هم دغه مجاهدین دغه د الله د لارې غازیان یو بل امتحان ته هم غاړه ورکوي. یو بل امتحان هم په خپل سر اخلي. هغه دغه عظیم امتحان ده چې هغه خپلو سرسختو قاتلینو ته نن په هسکه غاړه او په ډېر رحیمانه آواز او په ډېر عطوفانه آواز اعلان کوي چې تا که زما 100 مجاهدین هم وژلي دي په شهادت دې رسولي دي تا ته زما نن عفوه ده ته نن ما معاف کړی معاف مې الله د رضا دپاره
معاف مې د راتلونکي اسلامي نظام دپاره، معاف مې د اسلامي نظام د اهدافو دپاره، معاف مې د دې ملت دپاره. الله اکبر. دا هغه لینک مخدوم صاحب تاسو یو خواري بیا وکوئ. مخدوم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غږ درځي؟ او مخدوم صاحب اوس مو غږ صحیح شو ماشاءالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته ټول لیدونکو او مشترکینو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مبین صاحب لینک سم. وعلیکم السلام مخدوم صاحب محترم. وعلیکم السلام. ستړی مشه لایو پرون د بخیر راغلی. شاهین صاحب د مخدوم صاحب د پاره ما کامرام بند کړه. आवाज صحیح ده؟ نه आवाज د مخدوم صاحب خراب دی. आवाज خراب ده. خامل لایف لینک ما چولای تاسو کولای شئ لایف خبرونه کې د ګډون په خاطر لینک کلیک کړئ او دلته راشئ. مخدوم صاحب د تاسو आवाज نشته، قطع کیږي بیخي مونږه आवाज نشه اخیستلی چې تاسو څه وایاستئ. انټرنیټ مو کمزوری ده. مهرباني زما आवाज اوس سم نه راځي؟ اوس صحیح شو، اوس صحیح شو. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ. نو د افغانستان د ټول ملت او د افغانستان سیمې او ښارونه او د افغانستان د وجب خاورې نن د افغانستان د زړورو مجاهدینو په استقبال کې د خوشحالي او تقریبا هغه جشن مانځي او غاگ نشه مخدوم صاحب. غاگ نشه مخدوم صاحب. خراب شو غاگ. مخدوم صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د خپل موبایل د بل چا نه کانیکټ کړئ، دلته که بل چا انټرنیټ قوي وي. قاری صاحب محترم هغه به هغه وکړو. مخدوم صاحب که د مونږ غاګ اوري موبایل مو بل چا نه کنیکټ کړئ، داسې چا نه چې انټرنیټ یې لږ زره قوي وي. حمزه وطن دوست افغان مهرباني وکړئ. حمزه وطن دوست دغه عکس خو مه لګوئ زوی مړی، دا خو مونږ د میلر په غېږ کې راچاپه کړه. وطن دوست مهرباني وکړه. السلام علیکم محترم مبین صاحب، د لایف لیدونکو کتونکو ټول ته سلامونه وایم. وعلیکم السلام. مبین صاحب دغه ملیشه سازي یا دغه باندې تاسو موضوع ده، نو دلته دغه ملیشه چې ده د ولس خلق دی او دا طالبان نسل کې نه غواړي، په د ډېر درد او د ډېر دغه څخه راپاڅېدلي دي او دوی غواړي چې د خپل خوښې نظام ته ملاتړ وکړي، د خپل خوښې د نظام، او طالبان نه غواړي. په دغه دي مونږ هم چې دی ولس ارادې ته دغه وسي او جنګ په کوم هیواد کې اوسې ودرېږه، ډېر هغه مه کوه. په کوم هیواد کې اوسې؟ مبین صاحب مخدوم صاحب انټرنیټ اوس صحیح شو. مبین صاحب مخدوم صاحب انټرنیټ اوس صحیح شو. تاسو مخدوم صاحب تاسو مهرباني وکړئ. زما غږ درځي صاحب؟ هو غږ درځي. نو زه غواړم چې دا یو تفسیره وکم چې الحمدلله ثم الحمدلله. په دری باندې صحبت کې بهتره به نه وي قاری صاحب محترم؟ او بالکل مخدوم صاحب تاسو په دری صحبت وکوئ، د پاتون یا د ملیشه سازۍ په اړه یا د دوی چې کوم په شمالي ولایتونو کې کوم د جنګ سالارانو ټوپک سالارانو کوم ته پیل کړي دي د بسیج په نوم د بسیج مردم په نوم یا د په نورو نومونو چې دا کوم څه دوی پیل کړي، په دې اړه که تاسې تفسیره ولرئ او تاسې د
اسلامي امارت سابقې ته په پام چې تاسو په اسلامي امارت کې دند ترسره کړې ده، تاسو د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال د کار او امور اجتماعي وزیر پاتې شوی، نو که چېرته د دې په اړه د ملیشه سازۍ په اړه لږ معلومات راکړئ. مخدوم صاحب مایک په بند ده. نیک می ته وګورئ لکه چې خوند کړي. انټرنیټ کمزوری ده. کمزوری ده انټرنیټ کمزوری ده. مخدوم صاحب انټرنیټ مو کمزوری ده. سبا به انټرنیټ قاري صاحب نورې مات ځوروه. دا شاهین صاحب ویډیو اچوه که نه، په دې منځ کې یوه ویډیو اچوه، دا ویډیوګانې ډېرې ضرور دي. یو ویډیو اچوه. او که نه هغه زرقاوي او څوک هغه پرېږدي چې راشي مبین صاحب کوم څه په وایي. او را بشه خیر ده، مونږ خو نه ده خطا کړی. مقر دی. الله اکبر. مقر ولسوالۍ کې مقر ولسوالۍ کې بشمېره ټانګانو، رینجرانو، مهمات او وسلې الحمدلله. دا شوبلې ولاړې دي، دا ټیله ده. مهرباني قاري صاحب، زه به بله ته پورې تیاره کړم. نو مبین صاحب که څوک لاندې وي راواخلئ، چا نه که کوم سوال اخلئ. مهرباني وکړئ ځوان صاحب سوال وکړئ، تاسو پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، جنرال صاحب ته او قاري صاحب ته. خبرې کوي. وعلیکم السلام. خبرې کوي، غږیږي. موضوع هغه ده نو ملیشه سازي. نو موضوع دا ده چې بس په موضوع به داسې ښکاره خبره اربکیانو یې څه وکړل، اردو یې څه وکړل، سپریه کې څه وکړل، دا نور څه وکړل، دې حالت دي بس چې لږ زره ټول توپک به ځان ته واخلي خرڅ به کړي، دوی به نور څه وکړي. اورې شاهین صاحب؟ بالکل خبر. سوال که لري د قاري صاحب نه کوم سوال تا ته لږ مشکل وي مثلا په هغو باندې غواړي شي شاهین صاحب محترم، دوی نه مو هیله دا ده چې لایب خپرونې ته راځئ، نو داسې مه کوئ چې هلته وروره چې څه حال ده هلته څنګ کې دی، تا خبر خو مونږ نه اورو. سړی داسې مه کوئ لږ زره. خپلواک افغانان جمع مهرباني سوال ته مو راشئ. السلام علیکم جنرال صاحب، تا ته قاري صاحب، خوستي ته او شاهین صاحب ته، ټولو لایف لیدونکو او کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. جنرال صاحب، دا ملیشه چې تاسو ورته وایاستئ دا خو ولاړ شوي دي، خپل ملت ته خدمت کوي. او ښه صحیح ده، بیخي صحیح ده. نور وایه. نور نو بس څه ووایو، بس دنګ راولاړ شوي دي بس. ولیسه خدای دې خوار نه که په تا به هم سر تړلی. ملیشه خپل ملت ته خدمت کوي. نور وایه حالا نور نو څه ووایم، چې ته راغلی بیا دوه خبرې دې زده نه دي او ملت ته خدمت کوي. همدغسې تا غوندې د ابوجهل بچې راګیر کړي دي چې په هېڅ خبر نه یې، بس خپل خر در باندې مخکې بیایي، ملت ته خدمت کوي. دوی څه وخت ملت ته خدمت کړی دی چې اوس
شاهین صاحب خبره به پوهېږي نه، بس راوسي ها نور شی نه وایم. ها بالکل ولاړ په خدای سرګټای وهي ځان دومره بوغه کړي چې بیا دلته په خبرو نه پوهېږي. خدای مو خوار نه کړه چرسیانو. پوه شولې؟ دغه بل ورور ته وخت ورکړه شاهین صاحب محترم. دغه هغه دی عبدالرحیم الکوزی صاحب دی. الکوزی صاحب سلام علیکم. الکوزی صاحب محترم مایک خلاص کړه. سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کوم شاهین صاحب تاسو ته، قاري صاحب ته، مبین صاحب ته. وعلیکم مهرباني غږ هم ستا الکوزی صاحب غږېږي. غږ مو ستا شاهین صاحب؟ غږ مو ستا، مهرباني وکړه. د پاڅون کوونکو یا محترمه تاسو ته لکه چې د مونږ غږ نه راځي نو د مونږ وخت هم کم ده. خبیب مهاجر صاحب مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. ملګرو لایق خپرونه در سره شیر کړئ. الله مو قدرمن او عزتمن لره. خبیب مهاجر صاحب چې راځئ ډایرکټ خبرې شروع کړئ وروره، مهرباني وکړه. اواز مو قطع کېږي. عمر عبدالله وروره مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و غږ مشته، مهرباني وکړه تبریکیم درته وایو. تاسو خدای دې میدان وردګو ټول ولسوالۍ ختمې کړې، تنا مقام پاتې د هغه سره کار مه لرئ. ګوره بیا موږ خفه کېږو. زه دغونه فقط دوه خبرې کوم. زه وایم چې دغه والیان چې چیرې دي او د قوماندان امني سید آباد کې ښه، نورو ولسوالیو کې ښه، نورو ولایتو کې ښه، زه وایم د اردو ګناه نشته. دا بعضې اردو چې پاتې کېږي یا تسلیمیږي یا وژل کېږي یا بیرته طالبان رانیسي ور اچوي وژني، دا د دغه د قوماندان د امنیې وظیفه ده. ځکه هغوی تهدیدوي چې تاسې دا وکړئ، خو چې کله په پوسته فتحه سي ونیسي بیا لکه یار محمد د سید آباد د ولسوالۍ د قوماندان امنیې چې په تېښته بریا یې وکړه او کابل ته وتښتېده، او هغه مجاهدین چې د هغوی مړو ته غیر انساني سلوک یې ورسره وکړه، مثلا اور یې ور واچوه. زه وایم د ما مجاهدینو ته دغه اعلان ده چې دغو خلکو سره هغسې سلوک وکړي چې تاریخ یې ولیکي، چې بیا دوی د مجاهدینو مړو ته اور واچوي. دا ټوله سلسله د همدغو والیانو همدغه قومندانۍ د امنیې والا ده. هغه که هر ولایت کې دو سره هېڅ کلم نرم سلوک مه کوئ. داسې په ګوتو درغله داسې چلنج ورسره وکړئ چې بیا کل همه دا اردو ته ونه وایي. ګوره عبدالله وروره تاسو دلته پارونکي خبرې مه کوئ. عفه د ټولو دپاره ده. تاسو به د مجاهد خبرې اورېدلې وي چې یو کس وایي که 100 طالبان هم شهیدان کړي اوس عادي ژوند ته ادامه ورکوي. موږ لبیک ورته وایو. هیڅ چاته د وژلو تهدید مه کوئ. قاري صاحب دلته شته، قاري صاحب ښه وضاحت پې باندې ورکړه. تاسو واورېده د قاري صاحب خبرې. موږ په همدې رابطه ورنه سوالونه وکړه تر څو دغه خلک بغیر جګړې راشي. دلته که قومندان ده، که والي ده، که غني ده، که دفاع وزیر ده، هر چاته د امارت غېږې خلاصه ده. که نه ده همداسې قاري صاحب محترم؟ قاري صاحب غږ مې درځي؟ قاري صاحب سعید خوستی غږ مو درځي؟ او بالکل مبین صاحب ستاسو غږ راځي. او بالکل واقعیت دا دی چې د امارت د عفو اعلان چې دا د عام تام د هغه څوک چې هغه د اسلامي امارت سره یو ځای کېږي هغه که ډېر لوی مجرم هم اوس د عفو ده معاف ده، ولې هغه څوک چې هغه تښتي یا د مقابلې لار غوره کوي هغه به وژل کېږي او اخري لارې وژل دي. خو هغه څوک چې هغه په خپله خوښه راځي د اسلامي امارت غېږ دوی ته خلاصه ده، را دې شي د اسلامي امارت سره د یو شي د خپل ملت سره د یو شي، موږ دوی ته تضمین ورکوو، موږ دوی ته ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو د خپلې ښې راتلونکي. بلکې دغه خلک چې دي څوک چې په خپله خوښه راځي او د اسلامي امارت د صف سره یو ځای کېږي دوی نه شاید په راتلونکي کې یو ښه خدمت واخیستل شي، د دوی نه یو کار واخیستل شي. بالکل شاهین صاحب که را سره وي ویډیو واچوه.
یوه ویډیو واچوه شاهین صاحب شته را سره آواز بند شو شاهین صاحب اواز دومره مهم ده نه ترانه ور سره ده صرف دغه مبین صاحب سید آباد ولسوالۍ کې د اسلامي امارت سره یو ځای شوي د اردو سرتیري دي او نور دولتي سرتیري دي چې د اسلامي امارت سره یو ځای شوي دي او اسلامي امارت دوی ته د خرچې کرایې سفر خرج په ورکولو سره دوی خپلو کورونو ته رخصت کړي دي. الحمدلله ډېر ښه. ملګرو دا د میدان وردګ د سید آباد د چک ولسوالۍ د الحمدلله چې نن مجاهدینو فتح کړله سره له ټولو ملحقاتو ټولو تاسیساتو دا د اردو عسکر دي چې له خپلو ورونو سره د حقایقو په درک کولو سره راځي خپل د اوږې ټوپک مخامخ دوی ته ورکوي چانټه ورکوي دریشي ورکوي او وایي چې نور نه د تاسو په مقابل کې جګړه کوو دا دومره چې کړې په هغه باندې پښیماني ښیي ولې چې دې خلکو ته یې ټریننګ داسې ورکړی د امریکایي بدماشانو دلته دا وګوره دا زخمی ده زخمی بیا یې د علاج دپاره ډېر انساني سلوک دا به د جګړې په تاریخ کې لومړی وار وي چې له خپل دښمن سره دومره نرم سلوک کیږي نو دا اعزاز د طالبانو د بشر حقوق او نړیوال سازمانونه د زهر خوري دوی ته چې په 2001 کې طالبان د یو تعهد له مخه تسلیم شول دوی ټول زندانونو ته ولېږل شهیدان کړه په کانټینرونو کې په ژوندینې اور ورکه لیکن طالبان خپل هماغه دښمنان هغه د درګر د معافکوي ډوډۍ پې باندې خوري پاکې جامې ورکوي سفریه ورکوي خرچه ورکوي حتی یو پیغوریزه خبر نه ورته کوي ورته وایي د ما ورور راشه نو دغه د جګړې اصول او اخلاق دی الحمدلله چې طالبانو ته په زرګونو سرتیري روزانه تسلیمیږي او ځای کېږي خپل وسایط خپلې وسلې هر څه اسلامي امارت مجاهدینو ته سپاري نو دا بهترینه کار ده دا تقدیروو موږ ستایو د مجاهدینو د دغه اخلاقو نه ده چې دښمن متاثره شوی ده بلکې نړۍ ګوته په غاښ کړې ده او دغه د فتوحاتو لړۍ هم د همدغه رحم او د صله رحمۍ له وجې نه الله پاک په مجاهدینو یو رحمت کړی دی او خاص پیرزوینه یې کړې ده چې بغیر له مقاومته بغیر له کوم جګړې بغیر له کوم نقصان الحمدلله 113 ولسوالۍ په طول دی څه کم 2 میاشتو کې فتح کېږي دا لوی بری ده د الله تعالی لخوا غټ نصرت ده او د غلبې مبین صاحب مهمه نکته دا ده لکه ما مخکې مې یادونه وکوله دا ولسوالۍ چې دی په دې کې په سلو کې 90% ولسوالۍ پرته له جنګ فتح شوي دي پرته له یعنې په خپله فتح شوي دي په خپله یې عسکر راغلي دي او د اسلامي امارت سره یو ځای شوي دي دا ډېره لویه خبره ده همدا خبره د ماته د دعوت ارشاد یو مسؤل قاري صاحب میسج کړی وای ډېر داسې ځایونه دي چې هلته موږ لاسرسی نه لرو لکه لار نه لرو هغه مفتوحه سیمه نه ده د مفتوحې سیمې نه ډېر اخواته نور چک پوینټونه دي پوستې دي هلته موږ تلای نه شو د هغه ځای عسکر قمندانان یې موږ سره رابطه کوي چې الله مو زر راوله والله بالله که ټک لا در باندې وکړو څه وخت راځئ موږ ته لار وښیئ چې موږ در شو یعنې دا څومره د خوشحالۍ خبره ده فرض که اوس په چاک ولسوالۍ کې حکومت پرو د چاک ولسوالۍ نه اخواته جلګي کې خلک رابطه کوي چې خدای مو زر راوله دا چې مفتوحه سیمې دومره زیاتې شولې دا د دې عسکرو د دې قمندانانو لیوالتیا ده چې زر راشي دا خلک ستړي دي قاري صاحب دوی د معاشونو د امتیازاتو په نامه مبین صاحب بل واقعیت د دې جګړې دوی ته معلوم شو چې دا جګړه د څه دپاره ده او دا جګړه څوک کوي د څه دپاره کېږي دغه د افغان
عسکرو دغه واقعیت معلوم شو او زه تاسو ته بله مهمه نکته ووایم دا غني چې اوس تللی و امریکا ته تللی و د تګ نه مخکې د قلو اردوګانو قمندانانو ته غټو جنرالانو ته ټولو ته هم دا ویلي وو چې زه د امریکایانو ملاتړ ترلاسه کوم چې په دوی به په طالبانو بریدون کوي او امریکایان به بیرته پاتې کیږي په همدې مورال یې دغه خلک پاتې کړي دي چې کله دی واپس راوګرځېدو په ناکام سفر چې سفر ناکام و عسکر په دې پوهېږي سرتېري په دې پوهېږي چې د موږ تر شا څوک نشته او چې موږ د چا دپاره جګړه کوله دا شل کال د چا دپاره جنګ کړی دا هغه هغې موږ په تش میدان پرېښو بالکل او بل قاري صاحب دوی دغه د امریکا ته کومې تمې چې وې دا سفر د کلب هاوس په نامه مونږ یو نوی برنامه ده د دوی دلته دوی خبرې اورو ډېر سخت مایوسه دي دومره مایوسه دي پرون بله ورځ نجیب ننګیال بیا زه چې کله ولیدم کلب هاوس کې نو وایي سخت کامیابه سفر و ما غږ که پې معلوم مونږ ته معلوم یې چې په ملاقات هم سره لانجه و یو بل هم له مرۍ نه سره نیولي و نو اول خو امریکایان ستړي دي امریکایان نور نه غواړي چې افغانستان کې جګړه که د افغانستان د جګړې معضله په یوه میاشت کې هم ختمیږي او د هر څه طالب نابودیږي هم امریکا نور نه راګرځي ځکه امریکا هیڅ داسې لار پرې نه ښوده د طالب د ختمولو دپاره چې هغه د امریکانو په زړه کې ارمان یو بله ورځ دا ووایي چې ولاکه داسې مو کړی وای نو طالب ورکېده دوی 20 کاله ټولې پروژې په کار واچولې یوازې امریکایانو نه د امریکایانو دغه کورني غلامان دغه فرعونیان دغه وحشیان دوی هم هیڅ داسې لار پرې نه خوا داسې دروازه دوی ته ورپاتې نه شوه چې داسې تکتیک دوی ته پاتې نه شو چې دوی په طالب وانه ازمایلو هر وحشت یې وازمایلو تبلیغات یې وازمایل ډالر یې وازمایل پروپاګند یې وازمایل هر شی وازمایل مذهبي فشار یې وازمایلو او هغه د پاپ سالیس خبرې خو به در یادی چې وای 4 تا طالب در چار چوک کابل اویزان که ما ببینم که طالب جنگ میکنه یعنی هغه ارمانم پورا شو لسګونه طالبان په اعدام کړل لیکن جګړه دوی دومره جاهلان دي چې طالب کله مرګ ډارېدلی نو خو ښه پوهېږي چې د امریکا سره د دوی له روزل شوي ګلټیرانو سره جګړه دا د سر په قیمت ده او تی بیا په مرګ تهدیدوي تی په چوکونو کې زړوي ولې موږ هم څه کمونستان یو چې نجیب راځواړن دي موږ به ورته ګورو قسم خدای ته د طالب زدان نه ده لیدلی اوس هغه د لکه شغال غوندې پروت ده بیخي اډو پته نه لګیږي د چا خبره چې چیرته دا په کوم سوري نه نوتلی ده مفتیان د ناټو یو شاهین صاحب ویډیو واچوه یو ویډیو شاهین صاحب دغه د هغه داسې ښه ولسوالۍ ده دا له یاده الان ما در منزل دوم قرار گرفتیم و در اینجا شما میبینین مجاهدین گشت و گذار دارن و اتاقهایی را که میبینین اتاق کاری سابق پرسنل سابق رژیم مزدور میباشه دا مبین صاحب د سرپل ګوسفندي ولسوالۍ ده مقام ولسوالی است و این اتاقی را که میبینین فعلا مجاهدین قلف زنند مقام ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل هست ماشاءالله معاونیت مقام ولسوالی گوسفندی است و محوطه بیرون شهر گوسفندی که تعمیر در زیر تپه قرار دارد الان ما در منزل الحمدلله نو قاری صاحب دلته بیا دغه د پکتیا والي کله کله ډېرې سختې کنځلې کوي ما نن ورته ویلې مال که چېرته رښتیا هم د ولسوالۍ داسې لاس په لاس کوئ خو خیر د طالبانو غوندې یو ویډیو کوئ په ثبوت یې را دا چی شه کېږي چې ته اوس وایې پلانکی ولسوالۍ مو بېرته ونیول او طالبان مو د شالو خوا وویستل نو دوی دا ثبوت ولې نه وړاندې کوي دفاع وزارت هم همدغسې درواغجنې ادعاوې کوي چې موږ ولسوالۍ نیولې نو خو یو ویډیو خو دې واچوي شاهین صاحب سره ویډیو ورسره هم د فکر کوم رستاق ولسوالۍ ده دغه د دوی دا ټول جنگ فیسبوکي ده د دې بیچارهګانو ته یوازې فیسبوک ډوزي ورپاتې نور یو شی هم نشته هغه د رستاق ولسوالۍ منیا کومندان دغه ویډیو شاهین صاحب سره شته هغه نو ډېرې سختې غورې پرشې کړي دي نو ولسوالۍ الحمدلله هغه ویډیو واچوه سمه ده قاری صاحب زه به هغه پیدا کړم په کوم ځای کې تاسو رالیږلې ده
زه به پیدا کوم. تر اوسه خو د خپلې ویډیوګانې ماشاءالله تا چې کومې رالېږلې هغه به تر اوسه شته دي سرکار. سړیه داسې مه کوه که نه. که تر هغو پورې به زه یو اورېدونکی راواخلمه دغه لیکل یم دومره واړه شول. شاهین صاحب چې کله ویډیو تیاره شو بیا ما ته غږ وکړه. جان سعید جان سعید او عبدالله. جان سعید مایک مخلاص کړئ. جان سعید دوه وارې جان دوه وارې نه 15 وارې جان مهرباني وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما پوښتنه دا ده اوس تاسو موضوع دا ده چې مثلا د افغانستان ولس ته وسلې ویشي ولس نه د پاڅون په نوم د ملیشه سازۍ ناکامه ته اوس دلته په میډیا کې ګورو اواز دې بیخي ډېر خرابه ده سړی. نو یخې شومړې دې خوړلې د مسلمانه مرۍ دې ټوله خرابه کړې ده. څنګه سو اواز شاهین صاحب غږ څنګه ده؟ ما ته خو بیخي جاړ پاړ ده. ښه انټرنیټ یې د سرکه د غاړې ده ورته وایه صحیح انټرنیټ. اوس څنګه سو اواز صحیح سو؟ اواز صحیح سو. اورې ما ویل مال په د یا کې د افغانانو انګونه ویني شوی در دغه ډیورن کرښه پاخوا باندې پوه نه شولم. بیخي ډېر ټانګونه و ډېر وسایط واوښتو. نو ځکه چې اوس د افغانستان دي سخت په ویره کې دي. ښه دا به سړی اوس نه یې اوښتي. دا خو چې د امریکانو تړون وکړه ټانګونه واوښتل او تاسو غلي ورته ناست وئ. د ورځې زرګونه ټانګونه اوښتل هېڅ غږ مو ونه کړه. اورې جان امریکانو طالبانو سره تړون وکړه زرګونه ټانګونه یې په دغه لاره واړول. هېڅ زه درته وایم چې د تورخم او د کوټې په لار باندې زرګونه ټانګونه امریکانو له تړون نه وروسته انتقال کړل. مبین صاحب زه یو وضاحت په دې ځای کې وکوم. دا موضوع د خو ما ته را یاده کړه. مهرباني. دا 2 ورځې کېږي په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنیو کې یو 2 عکسونه دوی ښکته پورته کوي. اول خو ما پرونه مو ویل چې د دې خلکو د استدلال کچه دومره ضعیفه ده، د دوی فکري کچه دومره ټیټه ده، دومره د منطق کچه د دوی ټیټه ده چې اول خو د عکس پوښتنه نه کوي چې دا عکس چیرته اخیستل شوی ده. په یو عکس کې ټانګونه بار دي. هغه عکس په 2018 کال کې د مجاهد صاحب په اکاونټ هم پور شوی ده. زه به په ټویټر کې پور کوم خلک به یې وویني. دغه عکس دوی راخیستی دی. طالبانو ټانګونه پاکستان ته روان کړي دي. او بله مهمه خبره ده نن شمشاد ته به موږ امریکایي رسنیو وایو ځکه خو د امریکایانو له لورې تمویل کېږي. هغوی جوړه کړې ده په ډېرې سپین سترګۍ په ډېرې بېشرمۍ په یوه ویډیو یې راپور جوړ کړی ده چې هغه ویډیو د پاکستان د خیبر د تیرا فکر کوم دا په خیبر ایجنسۍ کې په کومه ایجنسۍ کې راځي داسې دقیق معلومات نه لرم. د منګل باغ د کسانو ویډیو ده. د منګل باغ او د انصار الاسلام د محبوب الاسلام محبوب په نوم یو کس و. د انصار الاسلام او د منګل باغ په منځ کې جنګ ده چې په هغې وخت کې دغه ویډیو د 2012 کال ده، یعنې د نن 9 کاله مخکې 8 کاله مخکې دغه ویډیو په هغه وخت کې د منګل باغ سره د انصار الاسلام جنګ و. د انصار الاسلام ډلې سره فوجیان ولاړ وو. هغه ویډیو دوی راخیستې ده. نن راپور پرې جوړ کړی ده چې طالبانو سره پاکستاني فوجیان ولاړ دي. دومره په دوی کې عقل نشته چې اول خو دا ویډیو ته وګوره چې دا په کوم موبایل ویډیو شوې ده او څومره خپه ده. دا د هغه وخت د 2012 کال د 11 کال ویډیو ده. خو دوی پرته له دې چې ځای معلوم کړي چې دا کوم ځای ده هغه ویډیو راخیسته نه ده طالبانو سره دغه ویډیو شمشاد ځایم پیژني پې پوهېږم چې د څه وخت ده د منافقت په خاطر قصدن چې تر څو ولس وغولوي
خبر نه دي چې دلته مونږ تیار په خزا کې ورته ناست یو لیزریان را سره دي خدا وراستی که ټک رانه وکړي. قاری صاحب اجازه ده یو سوال درڅخه وکړو. قاری صاحب محترمه دغه امریکا خو په پیمان کې د پاکستان سره تړلې ده، نو جنگ په افغانستان کې وشو، سلاح پاکستان ته ورکړه 2-3 واري. د اوس هم چې کومې سلاح د افغانستان لوی اصل تر دای غونډه پاکستان ته ورکړي، آیا دغه دولت ته شرم نه دی چې په دغه سلاح باندې موږ وژلو، سلاح په اخر کې واخصله پاکستان ته ورکړه د اندی سلاح خپل سلاح د اندو عسکرو نه واخصه او دې د په موږ راته همدا سند قاری صاحب. قاری صاحب دغه ټانګونه خو قاری صاحب براله ټانګونه ایستلي نن خو دوی وایي کنه، دوی خو دروغ وایي، حقیقت هم نه د دوی ته معلوم هم نه دي، اصلي دي ځان نه لګیا دي، دا خو پروپاګند دي، د تبلیغات دي. هغه وخت کې چې دوی ته معلوم په ترخم او د چمن په لار به چې دغه ټانګونه پاکستان ته اوختل، په هغه وخت کې ولې دوی څه نشول ویلی؟ ولې دوی د امریکایانو ته نشول چې دا ټانګونه چېرته وړي رانه؟ شاهین صاحب ویډیو واچوه ما چې درلېږلي دي په هغې کې ویډیو واچوه. دغه ده اوس د دې غره ته ګورئ ملګرو، اوس د دې غره ته ګوره ښه سر ولي سنګر نیسي. دشمنای نابکار، دشمنای صفا کرد ولسوالی رستاق، مردم سلحشور رستاق در کنار سکتورهای امنیتی و دفاعی خیزش‌ها و بسیجایی که جمع شدین چندین روز است که بالای ولسوالی رستاق حملات تهاجمی دارن، جز از اینکه مرده‌هایشان کشته‌هایشان در میدان‌های نبرد باقی مانده، کدام دستاوردی نداشتن. این تعمیری که مشاهده میکنین ولسوالی رستاق است، مقام ولسوالی رستاق است. الحمدلله دیگه هیچم دیگه مجاهده است، دیگه مجاهده ترتیب کرده خوشن. الحمدلله ما رستاق را فتح کردیم و در قرارگاه امیر پیرمقل رسیدیم. مشاهده میکنین قرارگاه امیر پیرمقل است. السلام علیکم و رحمت الله. این قماندانی امنیه ولسوالی رستاق است، الحمدلله فتح کردید، مجاهده در اینجا وجود داره. این قماندانی امنیه ولسوالی رستاق است، الحمدلله دیگه امنیت است، تمام مجاهده در اینجا هست و فعالیتش فعالیت روان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این هم ویدیو از چوک شهر رستاق است. یه چوک شهر رستاق است، مشاهده میکنین که الحمدلله ملت بسیار با آرامی و با امنیت در اینجا زندگی میکنه. این شهر رستاق است. شما گفتین ویدیو کوتاه، این هم منطقه دیگه بوتالای امیر پیرمقل است، یعنی چوک است. ممدوز هم یو اینچ مخکې نه دی راغلی، قاری صاحب ولې د خلک لیونیان کړي دي، د خلک ولې لیونیان کړي دي؟ قاری صاحب دا هغه یو دوه میاشتې مخکې وعلیکم دی یو دوه میاشتې مخکې قاری صاحب ننګرهار کې له اوربان نه په استفادې قسم کړی وای طالب والله بالله کرانه قدرت ونیسي، طالبانو پسې راواخیسته 120 ولسوالۍ ترې ونیولې، مال بیا قسم ونه کوي چې ارګ ته در پسې راځي. ګوره او دا څه وخت ورک هم ده بیچاره. بله ورځ د امرالله صالح سره په مرۍ کې نیولي په واشنګټن کې، هلته په بایډن ته چې ورنتل نه د هغه سره یې مرۍ کې نیولي د حنیف اتمر سره. حنیف اتمر ورته ویل چې زه نه وځم، ده ورته ویل چې نه زه ورځم بایډن ته. هغه بیا د اشرف غني مداخله کړې وه، هغې دی نه ایستلی و. ښه دا بل ورور مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ، تر اوسه پورې مخکې مایک خلاص کړو خو بښنه غواړو، خبرې مې دې قطع کړلې. افغان صاحب سلام علیکم مبین صاحب. وعلیکم السلام عبدالله خان، ستړی مه شه. دی دې مول شاه مبین صاحب څنګه ښه جوړ خیرت ته امن ده؟ شکر خدای فضل له تا خو به ولسي پاڅونوالو کې توپک نه یې راخیستی وسړی. نه زه خو مبین صاحب ډېر غټ فین یم، زه خو د هر ځای کې باس کوم، په ایمان هر ځای کې م ستا په سر باس کړی دی. الله دې ژوندی او که نه پرونه بل پرونه سره مې هلته ټوکري ورنون ته لاس اچولی، ستا په سر مې باس وسه شروع کو، بس باس کې لږ تیز لاړو پوه شي، بس ورپاسېدم پوه شي مال چې غلطه خوله ونه خوځوې. آفرین دغسې اوس د موږ خو د هر ځای کې موږ چا خبره غټ فین یو پوه شوې. الله مو قدر وکړه د پاڅونوالو په نامه د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه په دې باره کې څه وایې وروره؟ څه سوال لرې؟ دا به انشاءالله دا ګوره دا به انشاءالله ټول عمر څه نه میږي دا پاتې راځي انشاءالله. ښه مجاهدین ته څوک مړه ټینګېدی شي، داسې روس لاړ راله، څو ملکونه ته جوړ شو، داسې امریکا مړه، داسې به ډېر لاړ راشي، ډېر به داسې مړه اخوا دخوا شي.
واو ان شاء الله زنه میگی به دوست د الله تعالی خپل امداد ته زنه میگی پوه شوې. الله مې عزتمن لره قدرمن شروع یوه نړۍ مننه. که څه ویل لرې مهرباني وکنې بل ورور ته به وخت ورکړه. مشال پسې دا سلام دعا مو کول مبین صاحب. وعلیکم سلام. الله مو ژوندي لره عزتمن شي وروره قربان مو شم. ښه شاهین صاحب یو بل ملګری راواخله دغلته یو ملګری دا څو دفعې راغی دقه یو خو الکوزی صاحب په انټرنیټ یې نه پوهېږم ستونزه ده پکې شاید الکوزی صاحب مهرباني وکړه. الکوزی صاحب یو الکوزی صاحب مایک مو خلاص کړئ. الکوزی صاحب محترم مایک مو خلاص کړئ. سعید کندهاری مهرباني وکړئ. د جګړې له لومړۍ کرښې څه لاسته راوړنې څه راپور کلرئ مهرباني وکړئ. سعید کندهاری ان قریب لارګ نه لایف کو مهرباني وکړه. دا مایک نه خلاصي خپه ده شاهین صاحب. ښه افغان رور مهرباني وکړئ. سلام علیکم. زیاتره ورونه خوشحاله دي کله که هغه ماشین د حساب وعلیکم سلام مبین صاحب ته قاری سعید خوستي صاحب ته السلام علیکم. وعلیکم سلام. او زما شدې د قاری سعید صاحب خوستي صاحب دی چې قاری صاحب په اسلام کې په شریعت کې د واک ته د رسېدو اسلامي طریقه او شرعي طریقه چې شته آیا هغه انتخابات نه دي نو کومه طریقه ده؟ قاری صاحب انتخاباتو ته ځان تیار که. قاری صاحب سعید خوستی والا وروره مونږ سره امریکانو په 2001 کې انتخابات نه دي کړي ګرانه. په زور راغلي په زور یې باسو. هغه وخت که مونږ سره صندوق ایښی اوس به مونږ هم ورسره قاری صاحب مبین صاحب خالي دا پوښتنه کوم چې اسلام او شریعت څه وایي چې مطلب واک د رسېدو لپاره چې یو سړی زموږ د وطن او زموږ د مشري وکړي د هغه لپاره کومه طریقه ده اسلامي او شرعي کومه طریقه ده؟ زور که انتخابات دی او که یو بله طریقه ده کومه طریقه یې ده؟ دا انتخابات به تیا خواته کو. قاری صاحب مهرباني وکړه. انتخابات چې وایي خو طالبانو به ډایرکټ ورسره صندوق ایښوي. انتخابات نسته په شریعت. نه بیا به طریقه څه شي مبین صاحب؟ طریقه دغه د را روان دی. 120 ولسوالۍ نیولې دي او 120 طالبانو په لاس کې 105 مبین صاحب چې یو سړی د مېلمه راغلی و بیا یې ویلي چې شودې به وخورې دا ویې ویلي چې نه شودو ته مې زړه نه کېږي. بیا یې ویلي چې مستې خورې چې نه دې ته مې زړه نه کېږي. بیا یې ویلي چې پۍ چیښي دا مونږ شړمبې وې ته یې چې نه دې ته مې زړه نه کېږي. ویې خورې چې نه دې ته مې زړه نه کېږي چې غوړي خورې کوچ خورې دا شیان. اخر دا مېلمه ډېر ځانګړی دی ویې چې وروره دا د غوا د دوبرې نه لږ دې خوا ته شه دا د غوا د لکۍ نه دا د غوا د لکۍ نه لږ دې خوا ته شه نور چې هر شی راوړې رایوړه. نو زه دا ورته وایم دا د انتخاباتو لږ دې خوا ته شه نور به خدای خیر کړي. نور به خدای خیر کړي. و مهرباني الله مې عزت وکړه. افغان صاحب د تینو دا قصه ده لږ ذره د غوا لکۍ پرېږدئ د بلې خوا ته صحیح. افغان مبارز مهرباني وکړه. ویډیو به واچو قاری صاحب دغه ځوان هر دی چې دای وګوري خلک. ولې نه ولې نه. دا د احمد خیلو ولسوالۍ ده چې څو ورځې مخکې د مجاهدینو په لاس فتح شوه. دا هغه برجونه دي چې دوی به د خپل ولسوالۍ دفاع کوله. سپین محمدي بیرغ پر افغان ده. دا هغه مرچا ده چې دوی به دغلته اربکیان ویده دي. شاهین صاحب محلي پولیس وینه دا ویډیو لږه شاته که شاهین صاحب دغلته محلي پولیس دي بېغمه ویده دي خبر هم نه دي طالبان راغله. قاری صاحب محلي پولیس خو وینه کرا پراته دي طالبانو په کیسه کې هم نه دي پوهېږي چې څه نه راته وایي. دا ولسي پاڅونوال دي ملګرو. دا ویډیو کې تاسو ګورئ دغه ویډیو لږه شاته که شاهین صاحب ویډیو لږه شاته که اواز یې بند کړه. ملګرو دغلته دا ولسي پاڅونوال دي دا ملیشه. نو دا په دې سمڅې کې بېغمه ویده و طالبان پې باندې راغله. دا وګوره دغسې نشه ویده دي طالبان دغسې بې ازاره خلک دي. وینې دغه ولسي پاڅون کوونکي دي دغه د اتانور د پیپسي د بوتل زامن دي بېغمه دلته پراته دي. پوه شئ
هېڅ هم طالبان نه ورته وایي. شاهین صاحب سخت نشه ویده دي. جنرال صاحب یوه بله خبر دا خو ټره مره یې وهلې ده، بیخي په ځان پوهېږي نه، خبر هم نه دي طالبان راغله. جنرال صاحب یوه بله خبره ده، خو سپی ګوره په هغو ځای کې چې څه مري هغه ځای د ده ځای وي، یعنې د دغو اسواکرو سره د دغو اربکیانو سره سپیان سملاستل، یعنې سپی الله مخته ده. شاهین صاحب دا ولسي پاڅون کوونکي دي، دا ولسي پاڅون کوونکي دا داسې کړنج پراته دي نیشه لکه سپي داسې ښکاري، سپي نه دي، دا ولسي پاڅون کوونکي دي. دا د اسدالله خالد او د دوستم ملیشه ده، پوه شوې؟ هسې ویده و طالبان پرې راغلل. خو ښه د طالبانو مخاک ورته ونه که. محب الله انتظار صاحب مهرباني وکړئ. ټول فلم دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستر جنرال صاحب، تاسې قاري صاحب محترم، شاهین صاحب، عبدالله عمر او د سټوډیو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما مبین صاحب یو دوه پوښتنې دي، شاید د ډېرو لیدونکو اوریدونکو پوښتنې وي. قاري صاحب محترمه، لومړی دا چې دلته بعضې خلک جمهوریت کې وایي چې دلته صرف اسلامي قوانین نه نافذ شوي. آیا د اسلام په تاریخ کې جمهوریت ته موږ یو پوره بشپړ اسلامي نظام ویلی شو او که نه شو ویلی؟ یو. دویمه خبره دا چې دلته دغه جمهوریت د رایو په معیار باندې راځي. هغه څوک چې رای کارت ولري، تذکیره ولري، هغه کولی شي چې خپله رای ورکړي. بیا دلته هغه ملایان چې هغوی دې ته دغه وایي روا وایي، هغوی قیاس کوي په دغه باندې، په شاهدۍ او ګواهۍ باندې. آیا دغه قیاس سم دی او که ناسم دی؟ مهرباني قاري صاحب. الله مقدرمان لره انتظار صاحب خیر است. قاري صاحب سوال مو واخیسته محترمه. انتظار صاحب بیرته راجیګ که ستا ښځه صاحب. افغان مبارز صاحب سوال وکړو غالبا که نه؟ نه، محب الله انتظار صاحب سره کوم سوال و د جمهوریت مبارک کې سوال وکړو غالبا. سوال دوباره تکرار کوي محب صاحب. او قاري صاحب محترم، د محب الله انتظار چې ده د ده یو بچکی ده، د بمونو د مور کوم بم چې په ننګرهار کې استعمال شوی ده، د هغه له زهرجله موادو نه متاثره شوې زړه یې سوری ده. یو سوری ده پکې محب صاحب، که دوه سوري دي هغه به هم درته ووایي. درې سوري. او په هغه منطقې کې ډېر ماشومان داسې دي قاري صاحب چې کاږه، معیوبه، زړه کې سوري، سترګې، دا اثرات تر اوسه پورې شته. د انتظار صاحب بچی هم په همدغسې یو مصیبت اخته سوی، الله دې شفای کامله ورکړي. سوال دې وکړه، بیا وروسته په دغه موضوع باندې هم خبره کوو. قاري صاحب محترمه، سوال مې دا و چې آیا دغلته دا خلک وایي چې جمهوریت کې صرف یعنی د اسلامي قوانین نه نافذ شوي، دلته چې د جرم او په مجرم باندې حد نه دی جاري شوی. آیا موږ جمهوریت ته یو بشپړ اسلامي نظام ویلی شو که نه؟ دویمه پوښتنه مې دا وه قاري صاحب محترمه چې دغه جمهوریت د رایو په معیار سره راځي. هغه څوک چې د رای کارت یا تذکیره ولري هغوی رای ورکولی شي. آیا دغه بعضې علما دغه یا ملایان د درباري ملایان دوی قیاس کوي په شاهدۍ او ګواهۍ باندې، آیا دغه قیاس سم دی او که ناسم دی؟ انتظار صاحب محترم، اول خو باید په دې موږ تاسې وپوهېږو چې جمهوریت دا د جمهوریت د انتخاباتو سیستم چې دا د لویدیځ څخه راغلی ده. دا د اسلامي نظام سره مقایسه کول دا به ظلم وي، او د جمهوریت په ټول تاریخ کې هم اسلامي احکام نه دي پلي شوي، او نه اسلامي نظام د جمهوریت له طریقه راتللی شي. دا یو ناکام سیستم ده، یو ناکامه تجربه ده. په خپله د جمهوریت په ناکامۍ باندې، د انتخاباتي سیستم په ناکامۍ باندې په خپله لویدیځوالی اعتراف کوي. او د عامو انتخاباتو سیستم چې دا د عقل خلاف ده، یعنی شریعت خو یوې خوا ته، شریعت خو خلاف دی چې د عقل خلاف هم دی. ما مخکې هم په لایف کې څو ورځې مخکې مو ویل چې کله چې موږ تاسې په کلي کې د کلي ملا امام انتخابوو، یا د کلي د کلینیک دپاره ډاکټر انتخابوو، یا د کلي د مکتب دپاره سرمعلم انتخابوو، نو آیا هغه موږ په انتخاباتو انتخابوو؟ کلیوال را جمع کېږي، هغې دپاره ووټ اچوي، رایه اچوي؟ نه، هغه په مسلک انتخابېږي. همداسې د مسلمانانو زعیم، د مسلمانانو مشر، دا د وړتیا د تقوا له لارې انتخابېږي، دا په عامو رایو نه انتخابېږي. دغه د اسلام د اسلامي نظام د روح خلاف یو د لویدیځ څخه راغلی یو سیستم ده.
او په مسلمانانو په دې وجه تپل شوی ده چې په دې سیستم کې هغه څوک واکمن کېدلی شي چې هغه بشمیره پیسې ولري، سرمایه ولري، بهرنی ملاتړ ولري، ډالر ولري، چې طبیعي خبره د اسلامي تنظیمونه یا اسلام پال چې په اسلامي ملکونو کې دي هغه دا شیان نه لري، نو دوی واک ته هم نشي رسېدلی له دې طریقه. او یو شي سره باید موږ تاسې محتاط واوسېږو چې جمهوریت په مطلق ډول کفر بلل چې دي دا د موږ تاسې عقیده نه ده. د موږ تاسې باید د تکفیر د برخې سره محتاط واوسېږو. د جمهوریت په خپله دا لفظ چې ده دغه موږ تاسې ډېر وخت وایو که نه جمهور فقها، جمهور علما، جمهور محدثین، دا د جمهور په ټکي کې لفظ کې کوم محظور مشکل نشته. هغه سیستم چې د لویدیځ څخه راوړل شوی د هغه کې مشکل ده، هغه کې ستونزه ده. ډیره مننه قاري صاحب محترم، ډیر ښه وضاحت مو که افغان مبارز صاحب مهرباني وکړئ ته به د موږ وروستی سوال کوونکی قاري صاحب بیا رسخطوو. افغان مبارز مایک مخلاص کړئ. افغان مبارز لک سویده ده پاسا. نصیر احمد زندانی، نصیر احمد زندانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب زما غږ شته؟ وشته و مهرباني وکړه مایک د بند مو څو وارې مې درته ویل مهرباني وکړئ سوال مو وکړئ. زما غږ شته جنرال صاحب؟ غږ دې شته او لکه بم غوندې مهرباني. زما غږ شته جنرال صاحب؟ اوس یې کش کوو سره شاهین صاحب. شاهین صاحب تم لکه چې غږ نه اورې. شاهین صاحب هم ویده سوی ده، الله پاک دې رحم وکړي. نصیر احمد زندانی مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب ته او ټولو سټوډنټ ناس ملګرو ته د ده له کومې سلامونه او احترامات راوړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول خبر ته یو ښه زیری وکړم مهرباني چې دا زمونږ د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې د شمشاد بیز ورته ویلې دا ډېر یو ذلیله بیز مو زه خترې عام خلک یې مځه خترې مثبتن کړي وو. هغه خپله راغی الحمدلله نن 12 بجې شاوخوا وې چې مجاهدینو ته هر څه سره خپل وروڼو سره یو ځای شو. او بل د قاري صاحب دغه سوال کوم دا د کوم ظلم چې دا زموږ شهیدانو سره شوی دی زه خترې زړه م ډک دی. په دغه که موږ ته لږ وضاحت راکړي چې دا زړه تسلیم ترې وشي. هغه روغ اورېدلي مبین صاحب مخکې هم په دغه باندې قاري صاحب کافي خبرې وکړلې، اوس به بیا انشاءالله ووایي درته. قاري صاحب مهرباني وکړئ. قاري صاحب سعید خوستی مایک مخلاص کړئ. قاري صاحب محترم زه مخکې لایب کې نه وم نو بښنه غواړم. دا بیا به وکړې هېڅ خبره نه ده وروره. قاري صاحب محترم د موږ غږ اورې؟ عبدالله کلیم زه باید قاري صاحب نه زر سوالونه وکړم، دا بیا ما نه ځان باسي پوه شولې، سوالونه بیا ټول پاتې سي. نو عزیزانو تاسو لایف خپرونه ځکه شیر کوئ چې دا لایف خپرونه دا ویډیوګانې دا ورسیږي خلکو ته. دغه د فیسبوک له طریق نه د کابل ګوډاګۍ ادارې عسکر د فیسبوک سره اشنا دي، په نور بخښونو کې هغوی دومره ډېر معلومات نه لري، ټویټر او دا شیونه نه استعمالوي. نو دغه د فیسبوک له لارې هغوی ته د موږ غږ ډېر زر رسیږي. عسکرو نه مو ټولو نه مو هیله دا ده چې ګورئ بیا مو څوک غلط نه کړي، بیا د تاسو په سر څوک میلیونران جوړ نه شي. پرېږدئ چې دوی په خپله راشي. اوس اتانور ته وګوره، د ډوزن بچی راغی سپین سپین چاکلیټ غوندې زامن یې راوستي و بېرته ورک سو. نو دغسې چې تاسو تسلیم شئ، راشئ له خپلو وروڼو سره یو ځای شئ، دوی په خپله پرېږدئ د جګړې لومړۍ کرښې ته راسي. پوه شئ، زړه یې دا جګړه په پیسو کوي، په ډالرو یې کوي، په مخامخ یې کوي، په هر شي څه کوي. مونږ او دوی سره پرېږدئ. اوس اشرف غني چې ارګ په چا ساتي، خو چې عسکر نه یې مجبوره رولاګۍ ټوپک راواخلي، مریم غني له امریکا نه راوغواړي، هغه ته لیزري ورکړي، طارق غني راوغواړي، محب خپله ښځه مساله کړي، همداسې اتمر د اوس به خپله ښځه مساله کړي، ذاتي به دوی ارګ ساتي، جګړې کې به دوی وژل کېږي. دا چې عسکره ته وژل کېږي او مزې دوی کې بیا د ټرمپ او د بایډن په ملاقات خپلو کې سره جنګ یو بل سره په بوتلو وهي. نو عسکر جانه اوس بیا تا نه هیله دا کوو چې د چا
د منافعو ګډوری ځان نه مه جوړوه. پوه شې، باید ته د بل چا د ګټو لپاره قرباني نه شې. راشه نر غوندې افغانستان د خپل کور د طالب د خپل ورور ده، بېغمه کور ته لاړ شه، طالبان به روژ در باندې وخوري، کابلي پلاو به در باندې وخوري، کالي به د بدل کړي، پاک صفا حمام کړی به د کور ته ولیږي، خپلو بچیو سره بېغمه عمل ته واړه. داسې وروره په میاشتو میاشتو پروت یو، سبا طالبانو په دې خوله باندې ویستلی، بیا د وروره مړی د بدخشان یو لیږي د تاجقرغان ته، یې د پنجشیر لیږي د وروره شورابک ته. نو دغه مرګ د خراب ده، ژوند د مغز د ضلالت ژوند ده، په دوړو په ګردونو باندې ککړې. نو بهتره خبره دغه ده چې وروره کره خپل ټوپکګکی دې کېږدې، راشې نر غوندې طالبانو سره یو ځای شې او خپل ګلان دې واخله، ګلان دې غاړه کې دراچوي، ځکه ته په دې ګل ارزښت لرې. چانټا کې موږ د تا دپاره شاجور نه ګرځو وروره، ګلان درته ګرځو، ښه سلامي درته کوو، ځه تی په خیر کور ته لاړ سې. پرېږده چې اتانور صالح د صالح زوی دی برطانیې اکاډمي کې درس ویلی ده، دا یې د کومې ورځې دپاره ویلی ده؟ را مخکې شه ورته بچکه، جنګ ته را مخکې شه چې پته هم سره ولګېږي. اکاډمیان یې پې وایي او بیا وروره په غاټو دفترو کې ما هغه کوي، رئیسان او وزیران کوي. نه، جنګ ته راسه، جنګ ته راسه، لومړۍ کرښې ته راسه. قسمونو باندې دا ملک نه ساتل کېږي چې قسم به خدای که د طالبه پرېږدمه اوې نه بچې مامده. چې کجا آمده؟ چېرته دې منډه کړله؟ منډه زنده‌باد، هغه منډې دې وهلې پونده دې په څټ لګېده. هسې د 10 او د 20 زره ډالرو ساعتونه په لاس کې د سپین سپین دسمالونه له یخ موټر نه راووځي، یا ورته هلته بس یو یوګۍ وکړي او بېرته موټر کې وکښېنې او 500 موټر د کاروان بدرګه کوي. په دغه رقم جنګ کې د بې عقل بچی جنګ طریقه زه درته ښیم، د پیپسي بوتله د شپې ناوخته به له کوره ووځې، زمنو ته به د ټوپک ورکې، را بسې پټ پټ بس کوم ځای کې طالبان دي هلته به جنګ وکړي، څوک خبروه مه. طالبان به وتښتي، ته به هغه منطقه ونیسې. داسې ته د تا 2000 موټره کاروان دي او راسې یو فلمي اکټینګ وکړي او بس بالیوډ ته یې ولېږي او خبره خلاصه. په دې رقم جنګ نه کېږي، دا د جنګ اصول نه دي. اوس ولې د پیپسي بوتله خلک به غلطه وه، که را دې په خپل جګې کښېنه لیونیه، بلا دې په دا برک سر سه قوارې، ته هم را جګېږې طالبانو ته. اوس خو د کولاب لار هم بنده ده، چېرته به تښتې؟ هسې د چاکلیټ نه دې را وویسته موټر، زه د زرې نه دې را کښته که چی شد مخالط بچې مه چی شد؟ اینی به فکر ما بچې خوردم است، تی غلط سوی ده، به فکر ما به فکر ما بچې خورد. ته خدای او پلار به دومره احمق سي دا خبره به وکړي، به فکر ما یې بچیم است. شکي ده، په دې شکي ده چې دا یوه زوی ده که نه ده. قاري صاحب محترم تاسو غږ اورئ؟ نو دا جنګ خو داسې نه کېږي وروره، جنګ په دغه رقم که کېدلی. مبین صاحب یوه ویډیو واچوئ او ما ته اجازه ورکړئ. زه په الله دې سپارو قاري صاحب محترم. واچوئ یو ویډیو ښیم. وعلیکم سلام. دغه د دا بله نغده چغده ویډیو واخلئ وروره. صلاه الشاش شروع شده بود. الحمدلله شب الحمدلله اینجا ولسوالی رستاق است. دیروز ساعت 6 شروع شده بود. الحمدلله شب بعد از دادن تلفات دشمن اینجا فرار کردن.